بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو راغلو میلمنو او د کیر انټرنیشنل ادارې دارنګه د افغان کمیشنریټ د استازو او د پښین د انتظامی چې کومو ادارو استازي ناسیاست او د افغان کډوالو استازو او د خوندکیانو په اجازه باندې بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ظاهر پښتون یم. زه د افغان کډوالو چې کوم موږ په ورور هیواد پاکستان کې میشت یو د هغو په استازیتوب باندې نن په ټوله دنیا کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په د دې کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په هر ګوټ کې دا ورځ د خیریه ادارو خاص کر د ملګرو ملتونو یا د یونایټډ نیشن د ادارو د خوا څخه د دې لپاره پروګرامونه نیول شوي دي او دا غونډې شروع دي. نو نن د کیر ادارې چې دغه پروګرام جوړ کړی دی، زه د دوی او د افغان کمیشنریټ کور ودانۍ وایم. یقینا چې موږ افغان کډوال د تیرو 4 لسیزو څخه په خپل ګران ورور هیواد پاکستان کې میشت یو. کله چې په افغانستان کې په 1990 کې د ثور انقلاب رالی، بیا زموږ په وطن کې سړه جګړه پیل شوه. د هغه په نتیجه کې موږ افغان کډوال دې ته مجبور شو، خصوصا زموږ والدین چې د خپل سر د پناه کولو دپاره د نړۍ مختلفو ګوټو ته زموږ افغانان کډوال شوه، چې د هغه زیاته برخه چې وه هغه ایران او پاکستان اسلامي جمهوریت ته را کډوال شوه، چې د هغو په نتیجه کې موږ دغه افغان کډوال چې دا وخت په پاکستان اسلامي جمهوریت کې میشت یو، په هغه ټیم کې 10 میلیونه څخه تر 2 میلیونه ښودل کېدله چې افغان کډوال یوازې پاکستان ته راغلي دي. خو په هغه اول وخت کې چې کله موږ افغان کډوال رالو، زموږ سره چون زموږ د افغان کډوالو مسله بین الاقوامي وه، نو د پاکستان په توسط باندې زموږ سره د ملګرو ملتونو خصوصا د یونیسیار د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو د ژوند د ستونزو د هواري دپاره د خوراکي توکو، د صحت، د اوبو او دارنګه د تعلیم دپاره زمینه سازي وسوله او دا پروګرامونه کلونه دوام درلودی. خو کله چې په نړۍ کې جګړې زیاتې شولې، بیا یونیسیار ورو د خپل پنډونه کموله، چې اوس یوازې موږ د افغان کډوالو سره خصوصا په پنډغانو یا په کیمپونو کې پر ایجوکیشن باندې کار کوي او دارنګه پر کاډو باندې کار کوي. کله ناکله پوه شولې د اوبو باندې هم کار کوي او بیچوګانې خو بالکل د 2019 څخه تړل شوي دي. دا دلته استازي مشران ناست دي، د افغان کمیشنریټ استازي ناست دي، د نورو ادارو استازي ناست دي. موږ د پاکستان د حکومت او خصوصا د دې سیمې د ځایي خلکو کور ودانۍ وایو. کله چې زموږ والدین پاکستان ته راتلل، دوی خپله غېږه ورته خلاصه کړله، حتی خپل په کورو کې ځایونه ورکړله او د خپل هغه اصل و نیست یې ورسره شریک کړله. خو بیا هم زموږ ستونزې تر دا اوسه پورې ځینې ستونزې په خصوصا په کیمپو کې نحل پاتې دي. خصوصا موږ د صحت ځای مراکز نه لرو، د اوبو ستونزه لرو او دارنګه په ایجوکیشن کې ایجوکیشن شروع دی، خو په هغه معیاري ډول باندې نه دی لکه د نن عصر تقاضا چې کېږي. نو زما د خصوصا د پاکستان د اسلامي جمهوریت د وفاقي حکومت او صوبایي حکومت خاص کر د افغان کمیشنریټ د کمیشنر صاحب او نور کم د دوی سټاف چې دي، ذاکر خان درانی او شابدین آغا او وکیل آغا او باقي خان درانی صاحب څخه دا هیله غوښتنه ده چې زموږ دغه ستونزې او دغه مشکلات چې فعلا موږ په کیمپو کې نه ګیس شته، نه بجلي شته، نه اوبه شته، نه روغتون شته او نه د روډ اسانتیا شته. پکار دا ده چې زموږ د طرفه څخه دا زموږ اواز تاسې در یونیسیار تر چارواکو در خپل مرکزي حکومت پورې ورسوئ، تر څو زموږ د افغان کډوالو دغه ستونزې حل شي. او پاتې کومې انجوګانې چې زموږ سره د یو پنسل کومک کوي، موږ یې کور ودانۍ وایو. خو ځینې مشکلات شته، خصوصا زه په تعلیم کې خبره کوم. موږ په کلاس 1 کې 40 سټوډنټ اخلو یا په کچې کې 40 سټوډنټ اخلو، خو کله چې 12وي ته رسېږي دا 8 سټوډنټ پاتې شي.
وجه یې څه شته؟ ولې 32% زده کوونکي په دا 12 کال په جریان کې دوی ښوونځي پرېږدي. وجه یې دا ده چې غربت دی. دلته غټ جاب چې دی زموږ د افغان کډوالو دپاره هغه یو ټیچینګ دی، د ښوونکو وظیفه ده یا دنده ده. هغه په کال کې په ټول کلي کې 2 یا 3 سلیکټېږي، 2 یا 3 اخیستل کېږي، ولې خو په لسګونو زده کوونکي تعلیم بې نتیجې پاتېږي. د دوی دپاره ولړ انتظامات نشته، د ولړ تعلیم دپاره بل هغه کم سیټان چې د یونیسیار د خوا څخه یا د جرمني د ډاپي پروګرام د خوا څخه یا د نورو خواو څخه ورکول کېږي، هغه معیار زموږ زده کوونکي نشي پوره کولی. وجه یې څه شته؟ وجه د لینګویج ده. پکار دا ده چې زموږ په کیمپو کې دغه زده کوونکو ته د سکول څخه علاوه د انګلیش اکاډمیانې، د اردو اکاډمیانې، چون د پاکستان دغه پوهنتونونه چې دي یا یونیورسټیانې هغه ټول سبکونه یا درسونه چې دي هغه په انګلیش. نو دلته چې دي زموږ هغه د پوهنتونو یا یونیورسټیانو کوم سبکونه چې دي هغه په انګلیش دي، په معیاري ډول دي. نو زموږ زده کوونکي هغه معیار سره نشي برابرېدلی. نو پکار دا ده چې د دغو زده کوونکو دپاره دوی داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې افغان کډوال وکولی شي د پاکستاني یونیورسټیانو څخه برخمن شي. بله مسله دا ده چې زموږ اکثره ماشومان شاکه کارونه کوي، د عمرونه یې د 18 کالو څخه ډېر کم دي، مګر دوی په بټیانو کې کار کوي، په اوجوشو کې کار کوي، په باغو کې کار کوي. دلته ځینې خبرې کېږي، دا خبرې زه په دې خاطر زما د خبرو څخه اکثره ادارې خشمجنې هم دي، ځینې چارواکي، ادارې نه خو ځینې چارواکي هغه دا د رښتیا ویلو څخه تښتي. دلته اکثره خبره دا کېږي چې موږ د انسانیت د بهبود دپاره کار کوو. زما په ذهن کې دا کوېشن دی چې ته د انسانیت د بهبود دپاره کار کوې، زموږ د سکولو سټوډنټ نه یوازې هلکان بلکې نجونې په بټیانو کې شاکه کارونه خپل د پلرو سره کوي. آیا داسې به داسې نه دي پېښې شوي چې د دوی سره تشدد شوی دی، د دوی سره ظلم شوی دی؟ دا جبهوي کیسونه دي. په کار دا ده چې هغه ادارې چې د دغه انساني تحفظ دپاره کار کوي دې خواته مخ راوګرځي. اوس په تېر کال کې یوازې د سرانانو، اولډ سرانانو او نوي سرانانو در زر بالا زده کوونکي یا سټوډنټ سکولونه پرېښودل. آیا چا پوښتنه وکړه چې دغه زر زده کوونکي یعنې د زرو کورنیو شمې د علم ډیوې مړې شولې؟ آیا دا پوښتنه چا وکړله چې دا ولې ولاړل، چیرې ولاړل، پر څه ولاړل؟ بله خبره دا ده زموږ کرکولم یا نصاب چینج شو، موږ مرحبا ورته وایو، خو خبره دا ده چې دغه چینج شولو کومې ذمهواریانې چې افغان کډوالو ښوونکو باندې کښېښودل شوې، آیا دا و چې د پاکستان صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت اعلان وکړي چې زموږ سرکاري ملازمینو تنخوا 15% موږ اضافه کړل؟ آیا افغان کډوال ښوونکی یا ټیچرز دغونه د کور ذمهواري نه لري؟ نن یوه ګونۍ وړه په څو ده، نن غوړي په څو دي، نن چیني په څو ده، نن چای په څو دي؟ په کار دا ده چې یونیسیار جمع افغان کمیشنریټ چیف کمیشنر صاحب پر دې باندې اکشن واخلي او زموږ د افغان کډوالو ښوونکو دلته اوس ځینې خبرې کېږي چې کم پرسنټیج ښودل کېږي چې د افغان ټیچرزو تنخوا دونه لوړه شوې ده. په کار دا ده چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د آیین پر رڼا کې باید ولاړ شو، د پاکستان د آیین پر رڼا کې باید ادارې عمل وکړي، زموږ تنخوا ته هم دغه فیصدي ورکړل شي لکه کم چې لوکل ټیچرز ته ورکول کېږي. درېیمه خبره دا ده زموږ سرانانو خبره زه درته کوم، د اوبو مشکل دا د اوس جون شروع دی، جون جولای اګست کې په دا 10 کاله کې د 2014 څخه تر 2022 پورې زموږ د اوبو مسله نه ده حل شوې. برما وویل چې یا پر ترویې باندې وي یا ونړېږي پوه شولې خرابه شي، هغه د 1500 کورو دپاره وي، مګر زموږ آبادي تقریبا 50,000 ده. زموږ یوه ډبه اوبه په 20 روپۍ باندې رانیسو. په دې باندې دا د کمیشنریټ چارواکي هم خبر دي، یونیسیار هم خبر دی، ویس هم خبر دی، نور ادارې ټولې خبرې. په کار دا ده چې زموږ د نفوس په تناسب باندې زموږ د اوبو ستونزه حل شي. بل زموږ د بیچوګانو مسله ده، بیچوګانې ټولې وتړل شوې. دا اوس زموږ په کلي کې نه یوازې زموږ په اروي کې بلکې په ټولو کې اکثره کیسونه د ډیلري کیسونه دي چې اته داسې شوي دي چې زموږ په کلي کې 3 زنانې مړې شوي دي.
په کار دا ده چې دې شانو ته چې پری کیمپ هره ورځ لګول کېږي د مختلفو ادارو څخه نن پری کیمپ دی نن پری کیمپ دی نن پری کیمپ دی په کار دا ده چې بنیادي کار وشي زموږ دغه بیچوګانې چې کوم دي دا راته فعال شي او بله خبره دا ده موږ د 21مې صدۍ د ژوندانه څخه ډېر لرې واقع یو ما د اوبو مجلس درته وکړی د ایجوکیشن د صحت دپاره په کار دا ده چې دا زموږ روډ سړک دا خو راته پوخ سي او بل زموږ ګلیانې اکثره په ژمي کې بارانونه کېږي داسې واقعې ډېرې راغلي دي چې زموږ په کورو کې زموږ په ګلیانو کې ایمرجنسي مریض پیدا شوی دی په ګاډۍ دا کلي دا ګلۍ ته په هفته هم نشي کښته کېدلی د اوبو او خټو د وجې څخه خصوصا د ژمي په موسم کې خلک د خپل مریض په چارچو یا په ځولۍ کې راخلي تر روډه پورې وړي نو په کار دا ده چې یونیسیار حکومت پاکستان افغان کمیشنریټ موږ د ټولو منندو یو بیا خصوصا د پاکستان اسلامي جمهوریت د حکومت او د ملت ولې ځکه زموږ سره دومره ښه سلوک کړی دی لکه خپل د شیرې سره چې سلوک کړی دی دارنګه موږ د یونیسیار د ادارې مننه کوو 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکې مرستې کړي خو په کار دا ده چې زموږ د افغان کډوالو دغه ستونزې چې ما یادې کړلې دا په کار ده پوه شولې چې دوی د دې ته د حل لار ولټوي خصوصا زما د پښین د ډي سي صاحب څخه هیر ډي سي صاحب څخه دا غوښتنه ده کومې انجوګانې چې راځي ستاسې سره کښېني ولاړېږي موږ ته سره چې د یو پنسل کومک کوي موږ یې قدرداني کوو خو بیا هم په کار دا ده چې تاسې دا زموږ وړاندیزونه ورته وکړي او د دوی د کارو نگراني وکړي او کم کارونه چې پوه شولې په کار دي چې په صحیح ډول وشي هغه باید تاسو ته قناعت بخشه وي موږ ته قناعت بخشه وي نو دا زموږ د افغان کډوالو مشکلات دي نو خدای پاک دې وکړي چې اړوند چارواکي زموږ پر دغو خبرو او پر دغو مشکلات باندې اکشن واخلي بیا هم زه د افغان کمیشنریټ خصوصا کمیشنر صاحب ذاکر خان درانی وکیل آقا شابدین آقا عبدالله جان آقا او درانی صاحب عبدالباقي درانی صاحب د کیر انټرنیشنل ادارې د امیر صاحب او د ټول سټاف او ستاسې راغلو خوندکیانو او ورونو او افغان کډوالو مشرانو مننه کوم چې په دې برخه د نن د کډوالو نړیوالې ورځې کې برخه واخیستله بیا هم د پاکستان د حکومت کور ودانۍ وایو چې په دغه آزاده فضا کې موږ ته دا سهولتونه راکړي دي نو ستاسې نور وخت نه اخلم مننه